بسم الله الرحمن الرحیم. د پولیس راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن اوریدونکو، خدای دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ اوسیږئ او د ژوند په ټولو ورځنیو چارو برلاسي اوسئ. زه نظیف الله هوتک یم. تاسو دا مهال د پولیس راډیو او همداراز د سټلایټ له لارې زموږ د ځانګړې مرکې خپرونه اورئ چې موږ سره په دې خپرونه کې د کونړ ولایت والي الحاج مولوي قدرت الله ابو حمزه صاحب میلمه دی. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې موږ هڅه کوو چې د کونړ ولایت د اداري د پالیسۍ خدمتونو، روانو پرمختیایي پروژو، امنیتي تدبیرونو، د ولس سره د ناستو پاستو او د ښار د مهمو ستونزو په اړه کره، رڼه او هر اړخیزې خبرې وکړو. زموږ موخه دا ده چې له مسؤلانو سره د خلکو پوښتنې او اندېښنې شریکې کړو تر څو دوی تګلارې او حل لارې معلومې کړو او تاسو به بې پرې باوري او مسؤلانه معلومات تاسو ته وړاندې کړو. له ټولو درنو اوریدونکو څخه مو هیله ده چې تر پایه له موږ سره پاتې او دا خپرونه تر پایه پورې واورئ. قدرمنو اوریدونکو، موږ سره والي صاحب ناست دی. والي صاحب محترم، په لومړي سر کې خو تاسو ته ښه راغلاست وایم. ډېره زیاته مننه کوو چې د پولیس راډیو ځانګړې مرکې خپرونه کې مو موږ ته وخت راکړه او موږ سره میلمانه شولئ. حامدا ومصليا أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العلي العظيم. محترم د پولیسو راډیو کارکونکو، تاسې او د تاسې د راډیو له لارې ټولو اوریدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوو چې عبارت له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بیا هم نړۍ مننه کوو حاجي والي صاحب محترم چې موږ ته مو وخت راکړو په دې خپرونه کې له موږ سره حاضر شولئ. والي صاحب محترم، خپلو پوښتنو ته به راشو، په خپلو پوښتنو باندې به پیل وکړو. والي صاحب محترم، تاسو د کار د پیل راهیسې تر دا مهاله د کونړ د خلکو لپاره کوم لومړیتوبونه ټاکلي دي، کوم اولویتونه مو ټاکلي دي او همدارنګه ولسونو ته مو د خدماتو په هکله که ووایئ چې خدمات مو په رسمي وخت کې دي که نه په غیر رسمي وخت کې هم تاسو خلکو ته وخت ورکوئ او د هغوی سره ناستې پاستې ترسره کوئ؟ دې ولایت کې چې کونړ ولایت ته کله موږ راغلي یو د خدمت د پیل راهیسې د ولسونو د ستونزو او لومړیتوبونو څخه د موږ دا اوسې د کونړ ولایت 15 ولسوالیو ته موږ سفرونه کړي دي. د سفرو موخه او هدف مو هم دا اوسې له قومي مشرانو سره، علمای کرامو سره او د محلي د ولسوالۍ له مسؤلینو سره له نږدې موږ غونډې ولرو، مجلسونه ولرو او د خلکو ستونزې موږ واورو چې د موږ ولس کومې ستونزې لري، د خلکو ستونزې راواخلو او د ستونزو د حل دپاره یې کوشش وکړو چې خپل مسؤلیت ادا کړو او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړو. دا د موږ هغه لومړیتوبونه وو چې کونړ ته موږ راغلي یو. الحمدلله ټولو ولسوالیو ته موږ سفرونه کړي دي، خلک مو لیدلي دي، د دې مشکلات مو راخیستي دي. دا د موږ د رسمي کار په رابطه باندې د اسلامي نظام او د اسلامي امارت مشران د اسلامي نظام له حاکمیت سره الحمدلله له ټولو سره دا فکر ده، دا د ټولو مسؤلینو هدف دا ده چې دغه د مسلمانانو خدمت لکه څنګه چې د اشغال په وخت کې د اشغال د خاتمې دپاره مجاهدینو قرباني ورکولې، په هغه وخت کې د ستړیا احساس یې نه کوو او دا د الله فریضه بلله. دا رقم دا د ولس او د خلکو خدمت هم موږ د الله فریضه بولو. د دې دپاره معین وخت موږ نه لرو. ماښام په ټیم کې هم موږ خلک وینو، مازدیګر کې مو هم لیدلی دي، ماخوستن کې هم له خلکو سره چې مشکل وي موږ ملاقاتونه کړي دي او د خلکو د ستونزو د اورېدو دپاره او د خلکو د مسلمانانو د مشکلاتو د حل دپاره هر وخت موږ د خپلو خلکو د ولس په خدمت کې یو. معین وخت نه لري، رسمي وخت خو هغه 4 بجې ټاکل شوي دي، خو د موږ ولس په هر وخت کې په دې توانېدلی دي چې موږ وویني او خپله ستونزه له موږ سره شریک کړي. یعنې هر وخت دوی کولی شي راشي تاسو سره ناستې ترسره کړي، مجالس ترسره کړي؟ هیڅ مشکل انشاءالله نشته. د دې دپاره حتی دا هم موږ ویلی دي چې تاسې به رابطه هم نه کوئ چې د رابطې له لارې راځئ، چې موږ دلي یو یا مرستیال والي صاحب هر وخت کولی شي چې تاسې راشي خپله ستونزه له موږ سره شریک کړي. والي صاحب محترم، د کونړ ولایت امنیتي وضعیت تاسو څنګه ارزوئ او په دغه ولایت کې د لا ښه امنیتي وضعیت لپاره څه اقدامات شوي دي؟
امنیتي وضعیت خو د اسلامي نظام له حاکمیت سره الحمدلله په ټول افغانستان کې امنیت تامین ده. تاسو ته معلومات شته، ولس ته هم دا ټول معلوم دي. دې دپاره په کونړ ولایت کې هم موږ په پوره اطمینان سره ویلی سو چې په کونړ کې الحمدلله پوره امنیت تامین ده. هیڅ ډول ستونزه موږ نه لرو. د امنیت د ښه تامین دپاره موږ په امنیتي مجلس لرو. په هره چهارشنبه کې په امنیتي مجلس کې د موږ د مختلفو اداراتو مسؤلین دي. نو دې دپاره چې د موږ د خلکو او د ولس ښه امنیت تامین وي او د امنیت په فضا کې خپل ژوند او ورځنۍ چارې ترسره کړي، د دې دپاره موږ په هره چهارشنبه کې خپل مجلسونه لرو. کوم جي کې چې کوم مشکل موږ وایو چې خدای نخواسته پېښ دې نه شي، مخکې له دې چې مشکل پیښیږي موږ کوشش کوو چې باید موږ خلک ولس له ستونزو سره مخکې نیسي. نو د دې دپاره په کونړ کې الحمدلله بیخي امنیت تامین ده، هیڅ قسم ستونزه نشته. دلته بیا د سیمه ییزو خلکو امنیتي ادارو ترمنځ د همکارۍ وضعیت څنګه ده؟ ناستې پاستې شته دي؟ روابط څنګه دي د ادارو ترمنځ؟ او همدارنګه په دې ولایت کې د جرمونو او ناقانونه کړنو د مخنیوي لپاره کوم ځانګړي تدابیر لرئ نه لرئ؟ دا ادارې ټولې چې دي د موږ که د موږ د ولایت ته او که د موږ د ولسوالیو ادارې دي، دا ټول د خلکو د خدمت لپاره دي. لکه د خبرو په مخکني سوال د تاسې په جواب کې موږ دا خبره وکړه چې د موږ مسؤلین دا کار د الله د فریضې د اداینې په نیت یې کوي. دا د موږ هر مسؤل که د ولسوالیو په سطح د موږ مسؤلین دي هم دا خبره موږ ورته کړې ده چې همیشه باید د خلکو د ولس خدمت وشي. نو د دې دپاره چې له ولسو له خلکو سره ښه همغږي وي، قومي مشران وخت نا وخت د موږ دلته ولایت ته هم راځي او په ولسوالیو کې هم د موږ له ولسوال صاحبانو سره په همغږۍ دي او د لا ښې همغږۍ دپاره او د ولسونو د ستونزو د حل دپاره چې په اوس کې د اسلامي امارت د کورنیو چارو د وزارت لخوا یو طرز العمل د ملکانو دپاره دغه سوې ده. دا چارې هم ترسره سوي دي. نو انشاءالله همغږي د موږ د ولایت په سطح هم له ولسونو، قومي مشرانو، علماو سره شته او د موږ په ولسوالیو کې هم د موږ ولسوال صاحبان هم له د قومي مشرانو سره او علماو سره او خپله د موږ په اداراتو کې د مختلفو ارګانو کې د داخلي وزارت مربوط مجاهدین دي، که د استخباراتو دي او که د دفاع وزارت دي، پوره همغږي لري. د همغږۍ دپاره هم ناستې په ولسوالیو کې هم د موږ شته. نو له ولس سره د موږ همغږۍ الحمدلله د ولایت په سطح باندې ښه همغږۍ شته. هیڅ قسم ستونزه په دې کې موږ نه لرو. او د جرایمو د کچې په رابطه به خبره درته وکړو چې کونړ په ولایت کې الحمدلله موږ د جرایمو کچه ډېره ټیټه ده. خو بیا هم که کومې جنایي پیښې رامنځته کیږي، د هغو دپاره خپله هغه طرز العمل شته چې د موږ په ولسوالیو کې جنایي امیران دي، په ولایت کې مو جنایي مدیر ده او مجرم نیول کیږي، دوسیه ورته جوړیږي، نور شرعي نظام ده، اسلامي نظام ده. نو هغه اسلامي محاکمو کې چې د خلکو د مشکلاتو د حل لپاره اسلامي نظام کې محاکمې دي، دوسیه او موضوع محاکمو ته سپارل کیږي، هغه شرعي فیصله چې هر څه هغه بیا فیصله محاکم کوي. ډېر ښه. اجوالي صاحب محترم، موږ او تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ګاونډیو هیوادونو څخه افغانان راباسي یا راویستل کیږي، افغانستان ته راځي، لکه د پاکستان او ایران څخه. د کډوالو لپاره په کونړ ولایت کې تاسو آیا څه تدابیر نیولي دي؟ نم دي نیولي؟ دلته د مهاجرو په رابطه خبره وکړو چې د اعلی قدر امیر المؤمنین د خاص شفقت په بنیاد د هغو مهاجرینو دپاره چې د نورو ملکو څخه افغانستان ته دی راځي اسانتیاوې برابرې شوي دي. تاسو ته معلومه ده چې د ریاست الوزرا د اداري مرستیال په مشرۍ باندې کمیټې جوړه شوې ده. د هغو کمیټیو په تسلسل په ولایتو کې کمیټې جوړې شوې دي. نو د مهاجرینو دپاره هغه خپل ترتیب شته، هغه ترتیب باندې د موږ خپل د کونړ په ولایت کې هم د مهاجرینو دپاره موږ ښارګوټی لرو. د ښارګوټي هغه افتتاح هم وسوه. تنها هغه د توزیع پروسه یې پاته ده چې دغه مهاجرینو دپاره خپلې نمرې توزیع سي او هغه څه کارونه یې پاته دي، انشاءالله په لنډ وخت کې به هغه هم افتتاح سي. نو پوره آمدګي د کونړ په ولایت کې موږ خپل د مهاجرینو دپاره د خدماتو دپاره لرو او تر اوسه له کومې ستونزې سره نه یو مخ شوي.
جزاک الله ماشاءالله. ترڅنګ که اوریدونکو ته دا هم ووایي د کونړ ولایت اقتصادي اجتماعي او خدماتي وضعیت د لا ښه کولو لپاره ستاسو دغه مهمې پروژې کومې پروژې وي او د دې ترڅنګ دې ولایت کې د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره څه ځانګړي تدابیر یا څه ځانګړي پلانونه لرئ نه لرئ؟ کونړ ولایت تاسو ته معلومه ده چې په دې ولایت کې موږ د بیروجو او نورو قیمتي ډبرو بېشماره کانونه لرو چې پخوا به په ناقانونه ډول دا خارج ته به قاچاقېدل. اوس د دغو قاچاقو مخنیوی هم سوی ده او په خاص کونړ او نورګل ولسوالیو کې د نفرایټو او د مرمرو یو شمېر کانونه هم په قرارداد ورکول شوي دي او د نورو قیمتي ډبرو لپاره هم موږ په مرکز کې د ولایتي ادارې په هڅه باندې دلته یو خاص مارکیټ مو خلاص کړی ده چې په ډېره آزاد او شفاف ډول باندې بولي او داوطلبي ترسره کیږي او له دې درکه په میلیونونو افغانۍ د اسلامي امارت خزانې ته ځي. د صنعتي پارک لپاره مو هم هڅې کړي دي، ځمکه ورته ځانګړې شوې ده او نورې ادارې چارې هم په مخ دا روان دي. تر ډېره حده په دې کې انشاءالله ډېر کار سوی ده. موږ نور هم کوشش کوو چې د اقتصادي وضع نور هم پیاوړتیا پیدا کړي. ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. موږ سره د ځانګړي مرکې په خپرونه کې د کونړ ولایت والي صاحب الحاج مولوي قدرت الله ابو حمزه میلمه دی. والي صاحب محترم، لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي او د دلته په کونړ ولایت کې د ځوانانو د انسجام د راټولولو د ترڅنګ د کاري بوختیا او فکر جوړونې لپاره څه ترسره شوي دي نه دي ترسره شوي؟ په دغه برخه کې په کونړ کې کار شوی نه ده شوی؟ د ځوانانو د فکري او عقیدتي روزنې لپاره په مرکز او ولسوالیو کې دیني مدارس جوړې شوي دي، پوهنتون شته د موږ او نورې داسې ښوونیزې ادارې شته چې د ځوانانو هغه فکري او عقیدتي روزنې ته ځانګړې پاملرنه په دې کې کیږي. د دې ترڅنګ ویلی سو تاسو ته معلومات شته چې د موږ د اطلاعات او فرهنګ اطلاعات او کلتور په وزارت کې د ځوانانو دپاره د دې دپاره چې د ځوانانو هغه فکري او عقیدتي روزنه په سالم ډول وشي. د ځوانانو یو خاص امریت شته چې د هغه امریت له لارې دلته په مرکز کې هم له ځوانانو سره مجالس کیږي، ځوانان راغوښتل کیږي او په ولسوالیو کې هم دغه سیمینارونه ورکول کیږي. نو دغه برخه کې ډېرې ګټورې برنامې پلي شوي دي، اوس هم دوام لري او دا به انشاءالله د ځوانانو په هغه فکري او عقیدتي روزنه کې موږ مؤثر بولو. ډیره زیاته مننه. په دغه ولایت کې د ښوونیز وضعیت د لا ښه کولو لپاره څه اقدامات شوي دي نه دي شوي؟ کومې پروژې پلي شوي نه دي پلي شوي؟ او ترڅنګ که دا هم وایي د روغتیا یو مهمه موضوع ده، په دغه برخه کې کونړ میشتو ولسونو ته د روغتیا په برخه کې څه اسانتیاوې رامنځته شوي دي نه دي رامنځته شوي؟ کلینیکونه جوړ شوي تر دا مهاله یا نور هغه اولیه ضرورتونه چې دي په لرو پرتو ولسوالیو کې خلکو لپاره څه شوي؟ د پوهنې او روغتیا په رابطه به تاسو ته دونه خبره وکړو چې پوهنه او روغتیا دا د موږ تاسې د ژوند له مهمو لومړیتوبونو څخه ده. الحمدلله کمیت و کیفیت یې زیاته پاملرنه په دې ولایت کې شوې ده. تیر یو کال راهیسې د اسلامي امارت په مالی ملاتړ او د پوهنې په برخه کې تقریبا 10 پروژې دلته پلي شوي دي او د مرستندویو ادارو په مټ باندې هم خاص کونړ څوکۍ ولسوالیو کې 2 خاصې د ښوونځیو ودانۍ جوړې شوي دي او مرکز کې هم د یوې ودانۍ چارې دا هم دوام لري. نو په دې کې موږ هغه د شاګردانو ښې روزنې ته او د شاګردانو د سالمې تربیې دپاره موږ د پوهنې ریاست ډېر دې ته توجه کړې ده او ترمیماتي چارې د ډېرو د موږ د مکاتبو دا هم روانې دي. د پوهنې په برخه کې الحمدلله ډېرې لاسته راوړنې لرو او د روغتیا په برخه کې هم تاسو ته ویلی سو چې د پام وړ لاسته راوړنې موږ لرو. نو په مجموع کې 100 بابه روغتیایي مراکز په کونړ کې ایجاد شوي دي چې په هغو کې بعضې اساسي مراکز دي، بعضې فرعي مراکز دي او د خلکو د اسانتیاو لپاره په لرې درو پرتو ساحو کې دا موبایل ټیمونه د سیار دا د دې لپاره ده چې زموږ خلک
له مشکلاتو سره مواجه نشي او د خلکو هغه روغتیایي برخو کې خلکو ته توجه ډیره سي. نو د دې لپاره په مجموع کې په کونړ کې 100 بابه روغتیایي مراکز موږ لرو. والي صاحب محترم، کونړ ولایت د هغو ولایتونو څخه ده چې ډېر سرسبزه ده او د هېواد له ګوټ ګوټ څخه دلته خلک د سیل او سیاحت او د چکر لپاره راځي. نو په دغه ولایت کې د سړکونو رغولو په برخه کې او همداراز برېښنا او اوبو رسونې په برخو کې څه پرمختګ شوی ده، نه ده شوی؟ دا د روغتیا په برخه کې لا یوه موضوع به نوره درته اضافه کړم چې د روغتیا وزارت په چوکاټ کې د موږ د پیش درې، شلتن او شګل او څوکۍ ولسوالیو کې 4 روغتیایي دغه غټ مرکزونه جوړ شوي دي. او د کونړ میشتو خلکو دپاره یو زیری دا ده چې همیشه به د کونړ ولسونو له موږ غوښتنه کوله، علماو به غوښتنه کوله او واقعا د کونړ ولایت مرکزي روغتون دا چې اکثره د نورستان ولایت مریضان هم دلته راوړل کېدل، هغه ساحه او جای ډېر تنګ و، له ډېر سخت مشکلاتو سره د موږ ډاکټر صاحبانو او مراجعینو مریضان مواجه وو. د دې په نتیجه کې دلته یو مرکزي روغتون جوړ شوی و چې چارې 20% 25% پاتې و. نو د دې دپاره هم اوس ځانګړې بودیجه خاص شوې ده چې په لنډ وخت کې به انشاءالله د دې چارو باندې به کار شروع شي او دغه روغتون به انشاءالله کار شروع شي او د کونړ د خلقو او د ډاکټر صاحبانو او د مریضانو ستونزې به الله پاک حل کړي. دا یو غټه لاسته راوړنه وه د کونړ د موږ د صحت په بخش کې. او د سړکونو پلونو په رابطه تاسو ته ویلی سو چې پلونه د پلو په رابطه باندې علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ته موږ وړاندیز وکاوه زیړی بابا کې، او په شد د موږ دا عمده پلونه اوس تخریب شوي وو. نو زیړی بابا کې یو پل جوړېږي 130 متره طول لري او په شد پل هم تخریب شوی و، د هغه ترمیماتي چارې دي چې تقریبا په دې کې تر 3 میلیون افغانیو په دې باندې مصارفات راځي. نو دا هم موږ لاسته راوړنه لرو. او د دانګام په ولسوالۍ کې ملي دفاع وزارت لخوا هم چې د موږ د ولایتي ادارې د مسؤلینو لخوا غوښتنه وسوه هم یو اساسي پل جوړ شو په دانګام کې. د اسلامي امارت الحمدلله ټول مشران له هغو سره دا فکر ده چې خلقو ته باید خدمات وسي. دا تخصیص تر دې نه لري چې دا د کوم ارګان دی، لکه د دفاع د وزارت لخوا ډېر یو اساسي پل د دانګام په ولسوالۍ کې جوړه سوه او د زړی بابا پل باندې کار شروع شوی ده. اوس د اوبو د ډیرښت له وجې چې کار څه وخت معطل ده، کېدای شي په لنډ وخت کې بیرته شروع شي. د پشت پل دا هغه عمده پلونه دي چې دا چارې جریان لري او دا به وسي. او د شګل په ولسوالۍ کې هم د موږ یو استحکامي پل چارې روانې دي. نو د پلو په رابطه باندې دا کار تر ډېره حده شوی ده. د سړکانو په رابطه باندې ویلی سو چې له د کونړ مرکز له اسداباد تر نورستانه پورې چې 120 کیلومتره تقریبا سړک ده. په دې کې د موږ د 3 ولسوالیو وټپورو او ماڼوګي او د چپې درې، نو دا هم پکې دي چې د دې منظوري علي قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب ورکړې ده او عملي چارې شروع دي د نورستان لخوا او د کونړ لخوا هم په لنډ وخت کې به دا کار شروع شي چې د اساسي پخېدا او جوړېدا کار ده. او د موږ له اسداباد تر ننګرهاره پورې د دغه سړک د ترمیماتو کار شوی ده. او د غازی آباد 15 کیلومتره سړک چې ناړۍ ولسوالۍ خواته په منځ کې خامه پاته وه، د دې حکم هم له علي قدر امیر المؤمنین څخه موږ اخیستی ده پخېدا چې هغه چارې هم نور نهایي شوي دي. په لنډ وخت کې به انشاءالله اساسي کار د پخېدا شروع شي. او دا رقم له ننګرهاره څخه د موږ د کونړي خاص د راده بله غاړه او سرکاڼو تر مرورې پورې د هغه سړک چې پخوا پخ شوی و اوس له خرابېدو سره مخامخ و، دغو د حفظ د مراقبت لپاره هم منظوري شوې ده. نو انشاءالله لنډ وخت کې دغو کار هم شروع کیږي. او دا فرعي سړکان په ولسوالیو کې دې لپاره ډېر کار شوی ده. د موږ د کلي او پراختیا ریاست په چوکاټ کې تقریبا 400 کیلومتره فرعي سړکان مختلفو ولسوالیو درو کې په دې باندې کار شوی ده د خلکو د سهولت او د اسانتیاو لپاره. او د اوبو د برېښنا وزارت لخوا تیر کال د 15 میلیون افغانیو په لګښت باندې 15 پروژې هلته بشپړې شوي دي
چې استنادي دیوالونه دي، سربندونه دي، چکډمونه دا هم پکې شامل دي. یعنې تر دا مهاله مو ډېر زیات کار کړی دی او لا هڅې کوئ چې په دغه برخه کې نور هم خدمت ترسره کړي. ډېر ښه. هغه ولسوالۍ حاجي والي صاحب محترم چې پخوا یا هغه منطقي سیمې چې پخوا پکې جنګ و او هغه خلک د هر نوع خدماتو څخه بې برخې وو، خصوصا پراختیایي پروژو یا د ځینو نورو پروژو، آیا اوس مهال هلته امارت توجه کړې ده، پاملرنه یې کړې ده د هغو لرو پرتو ولسوالیو یا خلکو لپاره څه اقدامات ترسره شوي؟ د لرې ساحو خلکو ته واقعا زموږ د ولایت ادارې پاملرنه ډېره ده. موږ هم په دې کوشش کوو چې هغه خلک چې د جنګو په وخت کې یا د اشغال په وخت کې له خدماتو څخه محروم شوي دي، هغو ته باید خدمات وشي مختلفو بخشو کې. چې د دې دپاره موږ ویلی سو په 1446 کال کې کونړ ولایت تقریبا د 350 میلیون افغانیو په ارزښت د 250 پروژو چارې شروع شوي دي چې په هغو کې اکثره یې بشپړې شوي دي او د خلکو په ژوند کې مثبت اغیز هم کړی ده. نو په دې باندې موږ کوشش کوو چې هغه که د صحت دي، که هغه د موږ د معارفو دي، که هغه د په هر بخش کې د موږ د خلکو ستونزې دي چې د خلکو ته خدمات وشي. او په مجموع کې خبره ما درته وکړه چې د 350 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې د 250 پروژو چارې پیل شوي دي. ډېر ښه. حاجي والي صاحب محترم، د همکار بنسټونه یا موسسې، بهرنۍ موسسې یا د ترڅنګ مرکزي حکومت په کونړ ولایت کې څه پروژې دلته په لار اچوي پر مخ وړي، دغوی سره د تاسو همکاري څه ډول ده؟ همکاري کوئ نه کوئ؟ د دې تر سره مو هماهنګي شته ده نشته ده؟ کونړ ولایت کې کومې چې مرستندویې موسسې دي دلته فعالیت کوي، راځي، موږ پوره اطمینان ورکړی ده دوی ته او چې په ښه اطمینان باندې تاسې کولی شئ د کونړ ولایت په هره دره و هر کلي کې چې تاسې غواړئ ولسو خلکو ته کوم خدمت کوئ هغه به کولی شئ. دوی هغه هر بخش کې دلته کار کوي، خدمت کوي، د موږ د سکتوري ریاستو سره په همغږۍ باندې اوس هم خپل هغه خدمات وړاندې کړي دي او کوي. او له کومې ستونزې سره د کونړ په ولایت کې تر اوسه دوی نه دی مخ شوي چې موږ ته یو شکایت یې کړی وي چې په دې کې موږ دا ستونزه لرو. دا زمینه د خدماتو ورته مساعده ده، کولی شي چې د کونړ د ولسونو د خلکو دپاره چې کوم خدمات مؤسسات یې کوي هغه ښه په اطمینان باندې هغه خپل کار او خدمت ترسره کړي. مشکل نشته په کونړ کې انشاءالله. ماشاءالله ډېر ښه. را به شو بلې پوښتنه چې ډېره مهمه پوښتنه ده د والي صاحب محترم، د خلکو ترمنځ د یووالي او د قومونو ترمنځ د اړیکو د لا ښه پیاوړتیا لپاره کومې هڅې ترسره کړي او که دا هم راته ووایي چې د خپلمنځي شخړو یا تربګنیو دښمنیو د حل په برخه کې مو دلته څومره کار کړی ده نه هم ده کړی؟ دا مشرقي ولایتو کې له مخکې معمول دود رواج داسې ده چې دلته قومي مشران ښه رول لري او دا جرګو یو ولایت ته. نو د دې دپاره چې د ولسونو ترمنځ دا مشکلات حل شي، د حل دپاره موږ خپلو مسؤلینو ته هم سپارښتنه کړې ده چې تاسې کوشش کوئ چې خلکو د ستونزو د هواري دپاره له قومي مشرانو تاسې کار اخلئ چې دا د خلکو مشکلات په باندې حل شي. د دې دپاره چې د خلکو ستونزو ته ښه رسیدګي وشي موږ یوه کمیټي جوړه کړې ده د علماو د شورا د رئیس صاحب په مشرۍ باندې چې په هغه کې د موږ سرحداتو د قبایلو د عدلیو د مختلفو ارګانو مسؤلین دي. نو دا د دې دپاره چې هغه ستونزې چې د وخت ستونزې دي او د خلکو ترمنځ نه دي حل شوي او خلک غواړي چې د اصلاح له لارې حل کړي نو هغه دی کولی شي. نور خو د حل دپاره د مشکلاتو هغه د موږ محاکم هم لرو، د محاکمو له لارې څوک نه غواړي د اصلاح له لارې حل کړي، د هغو دپاره د خلکو د ستونزو د هواري دپاره دا کمیټې موږ په ولایت کې لرو د علماو د شورا په مشرۍ باندې. تر اوسه هم ډېر مشکلات په دې کې حل شوي دي. د مشرانو په همکارۍ د موږ دغه د اصلاحي کمیسونو د مشرانو په هلو ځلو باندې په پیش درې کې چپې درې، شګلو، دانګامو، وټپورو، نرنګو، مرکز اسداباد دا په لسګونه داسې دښمنۍ وې چې هغه د خلکو ترمنځ حل شوي دي. اوس یو بل سره د ورورۍ په ټغر ناست دي، هېڅ مشکل نه لري سره. داسې واقعا
داسې یو حالت زه خپله د یو جرګې په هغه مشکل چې د 2 کسانو ترمنځ دښمني وه د قتل موضوع وه په انتها کې سپین ږیري هغه ځوان ته ویل وایي زه د تا تره یم ته مې وراره یې نو تر دې حده پورې هغه د صمیمیت په فضا کې د موضوعات حل شوي دي او هېڅ قسم بعد له د جرګې له فیصلې څخه موږ هم دا په هېڅ ولسوالیو هېڅ حاکم بیا نه دی اورېدلی چې د دې ترمنځ د کومه ستونزه راغلې وي نو د ورورۍ په فضا کې خپل ژوند دی کوي مشکلات هڅه ډېر ښه والي صاحب محترم د کونړ ولایت د کرنې مالدارۍ او سوداګرۍ د ودې لپاره ستاسو څه پلانونه دي او همداراز د خصوصي سکتور د ملاتړ او پانګونې د جذبولو لپاره کوم تدابیر نیول شوي دي نه دي نیول شوي دلته د کونړ ولایت د خلکو اقتصاد ډېر په کرنه پورې دلته اړه لري تړاو لري ځکه ځمکې دلته کمې دي خو بیا هم زیاتره خلک چې د دې په کرنه او مالداري بوخت دي او د دې دپاره هغه اصلاحي تخمونه دي یا سرې دي دا هم ورکول کیږي او د بزګرانو د پوهاوي او وړتیاو دپاره په دې کې هم کار شوی ده او د ناړیو و ټپورو اسمارو پیش درې ولسوالیو کې د اوبو رسولو پروژې ورته بشپړې شوي دي چې د دغه په مټ باندې تقریبا 1000 جریبه له لمنځه کوه چې هغه اوس په ابي باندې بدله شوې ده د پانګونې دپاره هم ښه فرصتونه دلته شته په کونړ کې نو پانګوال مو هڅولی دي چې هغه راشي دلته او صنعتي پارک په جوړېدا باندې به انشاءالله نو دغه مشکلات هغو کسانو چې هغه غواړي په کونړ کې پانګونه وکړي نو هغه بیا انشاءالله صنعتي پارک په جوړېدو باندې دوی ته دا زمینه مساعدېږي او د کورني تولیداتو په پیاوړتیا کې مو هم تیر کال دغه ولایت په دغه ملي تولیداتو باندې یو نندارتون دلته جوړ کړی د کونړ په ولایت کې چې له د موږ تاسې د هېواد له بېلابېلو ولایاتو څخه دلته پانګوال راغلي وو په دې کې ګډون کړی و او د دې دپاره چې د کونړ ولایت قیمتي ډبرې او بل څه په کونړ کې نشته او ځنګلونه او لرګي دي د ځنګلاتو دپاره هم شخصي پانګونه باندې یو شرکت موږ دلته لرو او د دې دپاره مو پانګوال دې ته هم هڅولی دي چې سرمایه ګذاري په کونړ کې وکړي له دغو لرګو څخه ښه استفاده وشي او خپل هغه تولیدات او فابریکې چې دلته خلکو ته هم کاري زمینه برابره شي هڅولې مې د بعضو وعدې کړي دي الله ته امید شته دا رقم خپله په کونړ کې هم تر 3,500 پورې کوچني داسې صنعتي فابریکې موږ لرو د لرګو چې دروازې و کړکۍ او زینتي شیان جوړېږي یوه لو فابریکه ده نو د پانګونې دپاره مو پانګوال هڅولی دی چې داسې پانګونه دی دلته وکړي داسې فابریکې جوړې شي چې هغه د هېواد او له هېواده بهره هم موږ د دغه زینتي شیانو دا د لرګو په باب باندې دغه تولیدات کونړ کې ترسره شي ډېره زیاته مننه والي صاحب محترم لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده څو ورځې وړاندې په کونړ ولایت کې د 131 میلیون افغانیو په لګښت تقریبا لسګونه پروژو چارې پیل شولې نو آیا تاسو په راتلونکي کې یا داسې نور څه د نورو لویو پروژو د تطبیق په برخه کې څه پلان لرئ یا نه لرئ د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب د خاص شفقت په بنیاد باندې لکه مخکې چې تاسو یو پوښتنه وکړه چې هغه کسان چې د وطن د اشغال په وخت کې له خدماتو محروم پاته وو په دې کې زیاتره ډېر متضرر خلق د موږ د سرحدي ولسوالیو د درو خلق وو نو د دې دپاره یوه خاصه بودیجه منظوره سوه چې د هغې په اساس باندې 15 داسې پروژې مختلفې پروژې چې د اوبو رسولو و د مکاتبو ودانیو د سړکانو د لارو نو دا 15 پروژې دا بله ورځ د سرحداتو د وزارت د معین صاحب د لې کونړ ولایت یې تشریف راوړی و ورسره هغه افتتاح سوه او په آینده کې هم امید شته چې د موږ د خلکو د ستونزو د حل لپاره دا پروژې په 6 ولسوالیو کې د موږ شروع شوي دي دا 15 پروژې د نورو دپاره هم امید شته چې داسې پروژې په کونړ کې به په نورو ولسوالیو کې خصوصا په سرحدي ولسوالیو کې د خلکو د ستونزو د حل لپاره دا به انشاءالله عملي سي انشاءالله ډېر ښه والي صاحب محترم په پای کې د پولیس راډیو له لارې تاسو د افغانستان ټول غیور ولست او بیا په ځانګړي ډول د کونړ ولایت
ولسونو ته څه پیغام لرئ، څه ویل لرئ؟ مهرباني د پولیس راډیو مایک ستاسو خدمت کې ده. د پولیسو د راډیو له لارې موږ د افغانستان ټولو ولسونو ته دا اطمینان ورکوو چې د موږ مسؤلین په هره کچه دي دا د تاسې خادمان دي او دا مسؤلیتونه هم د خدمت په نیت باندې کوي. له ولسه هم دا غواړو چې اسلامي نظام د الله یو نعمت ده. د افغانستان له 15 لسیزو بعد الله پاک موږ ته یو اسلامي نظام را کړی، داسې نظام چې په ټول افغانستان کې د یوه امیر تر قیادت لاندې او د یو بیرغ تر چتر لاندې ژوند کوو. دا به د الله پاک یو نعمت بولو، ناشکري ونه سي. له خپل نظام سره د خپلو خلقو د ولسونو پوره همکاري غواړو. او د کونړ ولایت ته هم چې دلته د موږ مسؤلیت ده، د کونړ ولایت د یو خادم په حیث باندې دا اطمینان ورکوو چې د کونړ په ولایت کې د موږ کوم مسؤلیت ده دا داسې بولو لکه یو خپل کور کښې اوسو. نو لکه څنګه چې خپل د کور ستونزو ته متوجه یو او د مشکلاتو حل یې غواړو، داسې به انشاءالله د کونړ ولایت د خلقو ستونزو ته موږ متوجه وو او هغه مسؤلیت چې راسپارل شوی خپل د مسؤلیت یادونې لپاره د خلقو د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوو. ډیره زیاته مننه کوو والي صاحب محترم چې موږ ته مو وخت راکړه. د پولیس راډیو ځانګړې مرکې په خپرونه کې موږ سره حاضر شولئ. که څه هم مصروفیت مو زیات و او مشکلات هم زیات و، د تر څنګ لیده وکاته هم زیات و، نړۍ مننه کوو. له تاسې هم مننه کوو. په چارو کې بریا درته غواړو او دا یقیني هغه اواز ده چې باید خلقو ته ورسیږي د مسؤلینو. الله پاک دې تاسې هم په خپلو چارو کې بریالي لري. په اخره کې هم بیا تاسې او د تاسې د راډیو له لارې ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې وړاندې کوو چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د پولیس راډیو قدرمنو اوریدونکو، موږ سره د دې ونې د ځانګړې مرکې په خپرونه کې د کونړ ولایت محترم والي صاحب الحاج مولوي قدرت الله ابو حمزه مېلمه و چې نوموړي د کونړ ولایت د پراختیایي پروژو، د زیربنایي پروژو د ترڅنګ د کرنې، مالدارۍ او همداراز د بېلابېلو پروژو د راتلونکو پلانونو د دې ترڅنګ د روغتیایي خدماتو په برخه کې او په ځانګړي ډول امنیتي برخه کې حاجي والي صاحب پوره معلومات درکړل. قدرمن اوریدونکو، زموږ د پولیس راډیو د ځانګړې مرکې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه نظیف الله هوتک تر یوې بلې نوې خپرونې په چمتو کولو سره او ترڅنګ د یو بل نوي مېلمه په حاضرېدو سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. تاسې په لوی او بخښونکي سپېڅلي خدای سپارم. الله مو مل شه.